دا مرسته چې د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري له درول شوې خیمې سره د لوګر ولایت د مرکز ترڅنګ د شپږ ولسوالیو اوسیدونکو د دې ولایت سوداګرو دولتي کارکوونکو او مخورو کړې ده نن یې کچه په ډاګه شوه او څه باندې 2 میلیونه افغانۍ دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس له مرستو کوونکو څخه مننه کوي او وایي چې دا مرستې به نن د یو هیات په مشرۍ هرات ولایت ته ولېږل شي. چې دغه د مرستو راټول د پروګرام 4 ورځې دوام وکړ او د 4 ورځو د مرستې راټولولو په نتیجه کې موږ په دې باندې وتوانېدو چې 12 لکه او 15,000 او 1500 افغانۍ دا راجمع کړو تر څو د هرات خلکو ته یې واستو. هغوی لاسنیوی مو له دې طریقې اندازه کړی وي. د همداراز دا مرستې د هرات ولایت د زلزله ځپلو لپاره کافي ونه ګڼلې او هیواد کې په رشته بنسټونو مؤسسو او ملي سوداګرو د ورته مرستو کولو غږ وکړ. د ټولو اداراتو رئیسانو امیرینو مدیرانو حتی د معارف ریاست د لوګر ولایت د ټولو کارمندان د یو ورځې معاش هم د مرستې لپاره تخصیص کړ. تقریبا هم 12 لکه افغانۍ صرف ما د معارف چې کوم هغه د مرسته کېږي او دا چې لوګر پوهنتون په دې برخه کې خپل هلې ځلې کړي دي چې هغوی یو اندازه مرسته جمع کړي دي. دا یادولو ده چې تېره ورځ هم د هرات ولایت ځینې سیمې سختې زلزلې ولړزولې.